الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قدرمنو معززو اوریدونکو کتونکو، په دې دنیا کې الله عز وجل د هر چا د پاره په بندگانو کې حقوق واجبات فرض کړي دي، لکه څرنګه چې په موږ او تاسو باندې د خپل الله عز وجل حقوق شته، هم دغه شان په موږ او تاسو باندې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم حقوق هم شته. بیا وروسته په موږ باندې حقوق العباد، د بندگانو په یو بل باندې حقونه هم شته، چې یو بنده په بل بنده باندې څه حق لري، د گاونډي په گاونډي څه حق دی، د دوست په دوست باندې څه حق دی، د مشر په کشر باندې څه حق دی، د کشرانو په خپلو مشرانو څه حقونه دي، د بادشاه په خپل رعیت څومره حق دی، او د عوامو په خپل بادشاه څومره حقونه دي، د علماو په عوامو باندې څومره حق دی، د عوامو په خپل علماو باندې څومره حقونه دي، د ورور په خور باندې څومره حق دی، د خور په ورور باندې څومره حق دی، د بچو په مور او پلار باندې څومره حقوق دي، نو د مور او پلار په خپل اولاد باندې څومره حقونه دي. همدغه شان د خاوند په خپل بیبي زوجه او په خپل زنانه باندې څومره حق دی، نو د زنانه د زوجې او د خپل بیبي په خپل خاوند باندې څومره حق دی. عزتمندو، موږ او تاسو د دې خبرې تذکره کوو چې د خاوند څومره حق دی په خپل بیبي باندې، او د بیبي او د زوجې او د بیگم څومره حق دی په خپل خاوند باندې. اول د زوج د خاوند حق په خپل بیبي باندې، په خپل زوجه باندې، هغه دا دی چې زوجه بیبي یا ښځه دا به د خپل خاوند تابعدار اوسیږي، منون کې به نافرمانی به نه کوي، خلاف به نه کوي، خبره به نه غورځوي، خبره به نه ماتوي، دوکه به ورسره نه کوي، خبره به ورته نه راګرځوي، او چې د دې زنانه په وس کې وه د یو عمل د یو کار د کولو او د خاوند امر و، نو هغه امر به زنانه په ځای کوي، هغه امر به مني، د هغه امر نه به سرغړونه، خلاف، رویګردانی، نافرمانی نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کی فرمای، او حدیث متفق علیه حدیث ده، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبانا
علیها لعنة الله والملائکه. کله چې کم خاوند خپل زنانه ته دعوت ورکي بسترې ته، بیډ ته، کټ ته، فراش ته چې راشي او دا زنانه ورته رانشي او دا زنانه د خاوند دا خبره ونه مني، خاوند شپه تیره کړله خو خفه وتی، غصه و چې زما دې زنانه زما دا خبره ولې ونه منله، ولې نافرمانی وکړله. د چې دا شپه د خاوند په خفګان په غصه کې تیره کړه، نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لعنتها الملائکة حتی تصبحا. تر سحر پوری په دې زنانه باندې ملائک لعنت وی، خیره ورته کوي، ازار ورته کوي او د الله د رحمت نه د جدا کولو د پرې کولو خیره ورته کوي. عزتمندو خویندو میندو، یو زنانه ده او خاوند ورته د شپې غږ وکړي چې دلته راشه، زما خواله راشه، بسترې له راشه، بیټ له راشه، کمرې له راشه، دې کټ له راشه، او دا زنانه مستی کوي یا ناز کوي یا خپل ځان لوی ګڼي او یا دا سوچ کوي چې دا سړی خو ما ته اسم محتاج دی او د دې سړي خبره ونه مني، ټیک ده په سړي به شپه تېره شي، په تا باندې به هم تېره شي، خو سړی خفه و تر سحره پورې وزما مسلمانې مورې او خورې ته د الله رب العالمین په لعنت کې راګیری، په تا باندې هغه مخلوق لعنت وی چې هغه ډېر پاک مخلوق دی چې ملائک دی. بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي والذي نفسي بيده، په هغه ذات مې د قسم وي چې زما نفس او روح د هغه په لاس کې دی. ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، یو سړی راولګي د خپل زنانه بسترې ته راوغوښته او دې زنانه انکار وکړ، زنانه نه مني دا خبره، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ډېر سخت حدیث دی، یرون کې حدیث دی. زما د دې امت د خویندو میندو د نونو دپاره د یرې نه ډک حدیث دی چې کومې زنانه ته خاوند وویل چې بسترې ته راشي د خپل خواهش د پوره کولو دپاره او دې زنانه انکار وکړه، هغه الله چې په اسمان کې دی او د عرش د پاسه دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه الله به د دې نه ناراضه وي، خفه به وي او ساخطا علیها، الله به دې زنانه ته په قاري په غصه به یې وته، په قهر به یې وته، تر څو پورې چې دا سړی د دې خپلې ښځې نه راضي شوی او خوشحاله شوی نه وي. خویندو میندو، د الله رب العالمین رضا او د الله خفه کول ستاسو په لاس کې دي. د ملائکو دعا، د ملائکو خیرې ستاسو په لاس کې دي او ډېر اسانه دي. که الله ناراضه کوي هم ډېره اسانه ده او که الله راضي کوي د دینه هم ډېره اسانه ده. د خاوند نه منل، خاوند ته انکار کول الله ناراضه کوي، الله خفه کوي، او چې رب العالمین د چا نه خفه شي، رب العالمین د چا نه ناراضه شي، دا انسان تباه دی، دا تاوانی دی، دا نقصانی دی، د دنیا هم تباه ده، آخرت هم تباه دی، برکت بم الله نه ورکوي،
رحمتونه به هم نه ورکوي او د الله د طرفه به پې عذابونه هم راځي، مصیبتونه به پې هم راځي، په کور کې به هم بې برکتي وي، په رزق کې به هم بې برکتي وي. ولی هغه الله چې د عرش او د اسمانونو د پاسه دی هغه ترې ناراضه دی. زر تر زره وخت پکې وانلو، انتظار پکې ونه کو، سکند صبر هم ونه کو چې زما د کمو میندو د کمو خویندو او د کمو نونو نه خاوندان ناراضه دي، فورا رضا کې او خوشحالي کې. کله ناکله یو زنانه وی چې زه په کار کې لګیا یم، وزګاره نه یم، خاوند مې غږ کوي، خاوند راته آواز کوي، سړی راته آواز کوي، خو وزګاره نه یم، د بچو نه وزګارېږم، د کور د صفایي نه وزګارېږم، د کچن د پخلي نه وزګارېږم، په علاقه کې د غم خادۍ نه وزګارېږم، ځکه د خاوند خواله نه ورځم، بچی راته جاړي، ترکاري پخومه، تنور مې لمبه کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، حدیث د طلق ابن علی رضی الله عنه دی، امام ترمذی رحمت الله علیه هغه را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته، چې کله کوم سړی خپل زنانه د یو ضرورت، حاجت، یو کار، خواهش د پاره را وغواړي او فلم تأته، او دا زنانه ورته را نغله، وان كانت على التنور، اگر چې تنور ته ولاړی او خبره ونه منله، الله به ترې ناراضه وي، الله به د دې نه خفه وي او الله به دې ته غصه وي. تنور لمبه شوی دی، سوړ به شي، تنور به بیرته یخ شي، تاوان نه دی، نور لرګي به ور واچي، نور خشاک خس به ور واچي، ډوډۍ دې وسوځي، تاوان نه دی، ډوډۍ به تنور کې را پریوځي، نقصان نه دی. خو چې زما مسلمانې خورې او مورې تا نه ستا خاوند ناراضه نشي، دی چې خفه شي، دی چې ناراضه شي، الله به ناراضه وي. که ډوډۍ را پریوته، د کور ټولې ډوډۍ وسوځېدلې، تاوان دی، خاوند به پوره کړي، خو چې خاوند خفه نه کړي. عزتمندو خویندو میندو، د خاوند منل، د خاوند تابعداري، د خاوند امر ته لبیک ویل، د خاوند په حکم کې ناستل پاسېدل، دا معمولی وړه خبره مه ګڼئ. په دې کې ډېر لوی اجر دی، عظیم ثواب دی پکې، دومره ثواب چې یو انسان د الله په لاره کې شهید شي، دومره ثواب چې یو مجاهد د الله په لاره کې جهاد او قتال فی سبیل الله کوي، د شهید او د مجاهد عمره اجر الله عز وجل تاسو ته درکوي. په څه خبرې درکوي؟ په کور کې درکوي. په څه خبرې درکوي؟ ستاسو د بدن نه به وینه نه وي وتلې، د شهادت او د جهاد اجر درکوي. خو یوه خبره ده، د خاوند تابعداري. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای، جاءت امرأة، یو زنانه راله، او نور علماء کرام نوم یادی، اسماء بنت یزید الانصاریه، د انصار زنانه و اسماء نومو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمای، یا رسول الله، انا وافدة النساء الیک، ز زنانو تا ته را لېږلم، د زنانو نماینده یم، ز زنانو را لېږلم د پوښتنې دپاره. هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، جهاد الله په سړو فرض کړی دی، جهاد په زنانو نه دی فرض. فإن يصيبوا اجروا، که شهیدان شو، تکلیف ته ور ورسېده، زخمیان شو، الله اجر ورکوي. وإن قتلوا، که شهیدان شول، د الله په لاره کې د کافر د لاسه ووژلی شو،
كانوا احیاء عند ربهم يرزقون. هغه آیات ولست د الله پنځ په آخرت کې په قبر کې به ژوندي وي د الله پنځ باندې الله به نعمتونه خوراکونه ورکوي. ونحن معشر النساء او موږ د زنانو ډله چې یو نقوم علیهم د سړو خدمت کو، کورونه جارو کو، لوښي وینځو، د سړو کپړې وینځو، کپړې استری کو، د بچو خیال ساتو، د کور خیال ساتو. فما لنا من ذالک، الله با مونږ لا په دې جهاد او شهادت کې څه راکوي که بیا نه راکوي. په دې جهاد او په دې شهادت کې زمونږ څه حصه شته که نشته؟ سړي خو لاړل وجنګېدل غازي شه، سړی وجنګېده شهید شه، مونږ خو د هغوی کورونه ساتو، څوکیداران یو، د هغوی بچي ساتو، د هغوی خدمت کوو، د هغوی کارونه کوو. الله به مونږ له څه راکوي؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي ای زنانو واورئ ابلغی من لقیتی من النساء، چې کومه زنانه سره ملاوېدلې زما دا پیغام ورته ورسوه. عزتمندو خویندو میندو دا حدیث درته موږ وایو، دا خپلو نوڼو ته ورسوئ، خپلو خویندو ته ورسوئ، خپلو انګیندو ته ورسوئ او خپلو مشرانو ته کشرانو ته ورسوئ، خپلو رشتہ دارانو ته ورسوئ. دا حدیث هغوی ته بیان کوي. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي ان طاعة الزوج، د خاوند خبره منل، واعترافا بحقه، د هغه د حقوق اقرار کول چې ستا هر حق منمه، یعدل ذلک کله، د خاوند خبره منل، د خاوند تابعداري، د هغه خدمت، د هغه کور ساتل، د هغه د بچو حفاظت، د هغه د پردې د ستر د حیا خیال ساتل، د هغه په کور کې جارو وهل، دا یعدل ذلک کله د جهاد او د شهادت عمر اجر لري. فقلیل منکن من یفعله، خو ډېرې لږې زنانه دي چې دا جهاد کوي، لږې زنانه دي چې دا اجر ګټي. ولې؟ نیت یې نشته، یا د خاوند نافرمانی کوي، یا خاوند غصه کوي، یا د خاوند تابعداري نه کوي، او که خبرې مني د زړه د پاسه مني، په لانجو یې مني، په زور یې مني، اجر ورته نه میلاویږي.